د شکایتو کمیسیون لخوا ډیر تازه خبر ملګرو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په دې نه ده توانېدلی چې خپل مسؤلیت په خپله ټاکلې موده کې ادا کړي راځئ چې د شکایتونو کمیسیون څه کړي دي او څه غواړي چې ووایي آیا انتخابات به دویم راوند ته لاړ شي دا ټول په ویډیو کې وګورئ چې له موضوع پوره او مکمله توګه پوه شئ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ستړي مه شئ د ټاکنیزو شکایاتو کمیسیون وایي په ټولو ولایتونو کې د ثبت شوي شکایتونو په اړه پریکړه وشي د کمیسیون ویلي چې په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی او په پاتې شپږ ولایتونو کې به د شکایتونو په اړه دوشنبې پریکړه وکړي د شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر تېره ورځ ناوخته ویلي وو چې د نن ورځې تر پایه به د ټولو ولایتونو د شکایتونو په اړه پریکړه وشي سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې پریکړو کې د شویو پریکړو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په خبره چې تر دې دمه تر ډېر زره محلونو بیا شمېرنې ته تللي دي د رویدار ویلي د پریکړو تفصیلات د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مرکز ته لیږدول کیږي او له هغه وروسته به د یو لیست په شکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي ننګرهار کابل خوست پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لا یې د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې د هیواد د ټاکنو قانون له مخې د شکایتونو کمیسیون باید په 15 ورځو کې په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وکړي او دا موده نن پای ته رسیږي خو د شکایتونو کمیسیون به بیا مني چې پریکړه باید په 15 ورځو کې وشي خو په خبره چې هلته یې یوازې د پریکړې د برخې یادونه کړې او د عملي کولو په اړه بیا بېله خبره ده خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له قوله په دې قانون کې یوازې د شکایتونو په اړه د پریکړې برخې یادونه شوې خو د پریکړو د عملي کولو په اړه بحث جلا خبره ده بل لور ته بیا پر ټاکنو د څار بنسټونو د ولسمشري ټاکنو د بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې مسلې اوږدېدل سیاسي سرچینه لري د یادونې ده چې وړ مورز هم د کمیسیون منشي رسنیو ته ویلي وه چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شوي ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمېري دا پروسه به زیات وخت ونیسي اوس به ولیدل شي چې دوی د ورځې تر پایه د ثبت شوي شکایتونو په اړه په پریکړه بریالي کیدای شي او که نه قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته او تازه پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ